راغلی یو د کابل ښار یوې څنډې ته ارزان قیمت منډۍ ته په کوم کې چې د لوی اختر لپاره د غواګانو بسونو او بزو اخیستلو خرڅول کیږي او د لوی اختر لپاره چمتووالی نیول کیږي. بس موږ د ستونګو یو 15 کسه په دې کې ګاډ یو او په 40,000 مو وخوستو الله دې قبول کړي. نه ده کړې تر اوسه ډېر خفه وای مات مې کړه په مینه کې په سر باندې بادرنګ جلای مات مې کړه په مینه کې په سر باندې بادرنګ جلای او راکه راته ټنګ جلای. بیل ګیټس ته چې هغه کتاب کې باید نوشته شي 8 کیلو وزن تر اوسه پورې نه لري. یو لاک په 10,000. سلام د سټار شاین ګران لیدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. اختر را نږدې دی د کابل ښاریان په پوره جوش او خوند سره د اختر لپاره آمادګیان ونیسي. راغلی یو د کابل ښار یوې څنډې ته ارزان قیمت منډۍ ته په کوم کې چې د لوی اختر لپاره د غواګانو بسونو او بزو اخیستلو خرڅول کیږي او د لوی اختر لپاره چمتووالی نیول کیږي. موږ هم راغلي یو تر څو په دې منډۍ کې د دې منډۍ له اخیستونکو او خرڅونکو سره خبرې وکړو او د دوی د اختر د آمادګۍ په اړه ورسره وغږیږو. نو راځئ چې ووینو خلک څه وایي او اختر ته یې تر کومه آمادګي نیولې ده. اختر مبارک شه ټول هیوادوالو ته زموږ له طرفه هم اختر مبارک ځکه د دغه مال خرڅونکي د دغه سخندر پر بدن لیکلي دي اختر مبارک شه. نو زموږ له طرفه هم او د ټولو هیوادوالو له طرفه په نمایندګۍ درته موږ مبارکي وایو. خدای دې وکړي چې د هیواد په هر ګوټ کې او د نړۍ په هر ګوټ کې اختر مو په خوښۍ او اختر مو بختوري. مالونه دي لګیا دي کارمندان دي پکې دغه د مالونو مالکان دي مالونه خرڅول ته کاکا ولا ډېر ځیر ځیر راته ګوت دته ورځم چې دا سخندر مې هم نه وهي. سلام علیکم کاکا. وعلیکم الرجوع بخیر. څنګه دا ډنګ څنګه ځان سره لاس کې نیولې؟ بس دا غوایو رانه کې ورانی ونه وهي نورا فنو خلګ پیټار کوم ځای نه راغلی؟ زه خو پولیس چرخ نه راغلم. پولیس چرخ نه راغلی. څنګه مالونه دي خرڅ شوي که نه؟ یاره دوه دانې چې خرڅ کړي دا ماله پورې خدای دغه شپې ورځې به ستاسو لپاره ډېرې ستړي وي. نو ستړي خو نه ماله دي خو خوښ به یې پکې ځکه چې یو څه ګټۍ به کړي. نه خوشحاله خو په دې چې دې کې خو یو خو ګټه ده بل پکې ثواب ته د قربانۍ لپاره. تاسې دغه ملګري سرکل راټول شي بنډار کې ټوکې ټکالې کوئ ټپې کوئ. اوس ما ته ټپې کولی شي کومه ټوکه راته کې سردار صاحب ځکه چې مال چې خرڅ ټوکې به هم درته وکړم بدلې به هم درته اوس یې طبیعت جوړ نه دی دا سړی و چې زما طبیعت جوړ نه دی اوس سره ټوکه نه شم کولی. هغه کاکا راغی کاکا وایي زه درسره خبرې کوم. کاکا ستړی مه شي جوړ بخیر طبیعت ښه دی. ملګري ته مې مال یو ټپه راته شي او ټوکه راته وکړئ نه شم کولی ځکه مال مې ونه دی خرڅ شوی. ټپې خو مال چې خرڅ شي بیا ټپې وایي دلته خو اوس تراوسه مال پاتې ده ستړي ستومانه. څومره مالونه دې راوستي دي؟ والا 20 دانې به وي تقریبا. موږ که د نوماله خلکو خاطر به راته کې که نه؟ ولې به نه کوو د تخم وروره چې تا خاطر ونه کوم د چا کوو. او زموږ له طرفه که موږ خپل لیدونکو ته یو مال اخلو د هغوی لپاره قرباني کوو د هغوی په نوم باندې د هغوی لپاره د اجر و ثواب لپاره څنګه مال به ارزان راکوئ؟ نر غوندې درکوو د کساب په ریټ باندې درکوو. کساب اوس کیلو 400 خرڅوي کساب راوله د کساب نه دم لیاز نور څه وایه. او تر اوسه یې څومره مالونه خرڅ کړي؟ یاره تر اوسه هم نه ده خرڅ کړی. نه دی خرڅ کړی. سړی ډېر خفه دی. بس نه ده کړې تر اوسه ډېر خفه یې. کومه ټوکه خو به راته کې ځکه ستا په ژوند کې به ډېرې خاطرې تېرې شوي. کومه خاطره داسې درته یاده ده چې تا ته رایادېږي هر وخت کې خاندي؟ ولا نه څه درته وایم خاطرې خو په دې هغه کې ډېرې ډېرې دي خو څه به درته وایم. لکه د مال د خرڅولو یو خاطرې دې راته وایي چې مال نه تښتېدلی بې ګیروی نه شي. مال خو داسې اوس پرون نن سبا وي مال رانه خوښه څه دا وراره مې ګوره دا دغه نه ده پګړۍ وهلې دا هماغه پګړۍ والا دلته غویا ونیو مخامخ ته راوخوته د پس شا نږدې زب زب کړی ورانه. اوس ما واسکاټه کې ګوره دونه فرار ده. زه ورته خیرات کوم مقصد یو څه وکړه چې صدقه وکړه. خیرات کوو غویا ملالو او نور به مې یو څه او قربانۍ کې به مونږ غواړې که نه؟
په دواړو سترګو چې ته نږدې ولې دې نه ان شاء الله درځو. بس کاکا سره مو خبرې وکړلې، خوندورې خبرې کولې. واقعیت چې ژوند ډېر خوږ دی او ډېر رنګین دی، خو که چېرته دغسې خندناکه څېرې ولرو او دغسې خوش اخلاقه خلک ولرو، خدای دې وکړي د ده مالونه خرڅي، دعا ورته کوئ، کوشش وکړئ چې د ده مال په خرڅولو کې ورسره کومک وکړئ. نور ځینې ته هم ځو، له موږ سره اوسئ. کاکاګان لګیا دي او یو نوی مال مو ولیده، ځکه چې فکر کوم زما به لومړی ځل چې په میله کې اوښ ګورم او د قربانۍ لپاره خرڅېږي. نور ځایونو کې به ډېرې، خو زما خپله لومړی ځل دی او په دې میله کې نو چې ما اوښ ولیده دا مې اول ځل دی. کاکاګانو لاړې سره به یې کوي څه غاښونه یې لیدل، د ده نه به پوښتنه کوو چې د غاښونو یې څه لپاره ګوري، دا څه معنی لري. ستړی مه شه کاکا. خارماس جنتیس کاکا که دا راته ووایې چې دا د اوښ غاښونه د څه لپاره ګوري؟ دې لپاره ګوره چې دا دوک نه وي، دې باندې براق نه کېږي، چې دوه غاښې بیا پرې قرباني نه کېږي. ونه پرې کېږي، دوه غاښې کېږي. غاښ ته دوک وایي ښه، هو چې دا نه وي بیا دغسې نه پرې کېږي. دغه د نظر او ګور معلومېږي. د قربانۍ اندازه ده چې مثلا دغه عمر غاښونه کړي نو بیا په دې باندې قرباني کېدلی شي. قیمت یې درته څومره ویلی؟ 1,10,000. 1,10,000 اوښ دی نو، او په اوښ باندې قرباني کول به دا به یو نوې خبرې زموږ لپاره. او دغه سړی مالک دی فکر کومه. څنګه اوښ دی کوم ځای نه راوستی؟ وروره دا د هلمند نه راغلی یاست. هلمند نه راغلی، له ډېر لرې ځایه راغلی دی. اوس خو په شینې کې مونږ نور هم لرو، شینې کې مونږ کلي دي، ما باباجي چې دي شوقي ولې شینه کې؟ دا دی شینې کې کلي باباجي چې دی شوقي دی، دا هر کاله ساتي که نه. باباجي چې دی د اوښانو شوقي دی او دی نو بیا په قربانۍ او نورو کاروبارونو کې خرڅوي او اخلي. زمه کې هماغه شینې کلي کې کسابي هم کوي هلته. دغه اوښ خو د هلمند نه راوستی، دا په همداسې خپله راغلی دی که موټر څه مو ورته نیولي؟ والا مخ کالونه په پښو کې راوړي، اوس په موټر کې راوړي. دلته اوس 1,10,000 بیه کړی دی او تر څومره پورې راټیټېدلی شي، څومره خاطر کولی شي او چاته؟ وروره دا چې دي دا خو اصلي چې دي په تله دي، خو اوس قرباني خبرې دي، په قرباني کې څوک چې پیږي دا یې اخلي که نه. نو اوس خو کاکاګان د سره ولاړ ډېر وخت نه ما ولیدلی چې تاسو سره بحث کوو، خبرې مطربې کولې. هلته ځای دا خو وړه دي، دا یې غاښې نه ده کړې. راته وکړه چې دار شو بل وګورو، دا موږ دا وړکای کاکاګان سره به بیې دي، دوی سره خپلې بیې کوي او نورو اوښانو په اړه هم غږېږي چې شته که نشته دی. دی نو په 1,10,000 بیه کړی دی او دوی سره نو راجوړ نه دي راغلي. اخري بیه به ورته کوي چې څو به وایي؟ والا اخري دا وروره خو یو 15,000 دي، کم چې ټیټ او جیګه دي، څه خبرې نشته. مطلب 1,25,000 به ورته راځي. کاکا ته څه وایې پکې؟ زه وایم چې په 90,000 دې راکړې موږ به یې بولو. 90,000 یو لک اخلي کساب والا. اوس هم کسابان وي موږ به براق. ها ملګرو دوی به سره خپل جوړښت کوي، د دوی کیسې اوږدې دي او خبرې اوږدې دي. موږ به تاسو ته نور صحنې او نورې برخې هم د منډۍ ښایو. پسونه هم راغلي دي او زه نو بیخي د پسونو د منځ ته راننوتی یم او ډېر داسې مینه ناک غوندې دي، ورانې نه کوي. چاته ضرر نه رسوي، غټ مالونه خو چې دي چې ورسره نږدې ودرېږي لږ سړی ژوبل کوي. خدای نو ډېر ارام او ډېر مینه ناکه دي. دا د بیې هم سره شروع دي، ملګري لګیا دي، مالکان یې هم شته دي او اخیستونکي هم شته دي. دغه نو واړه مالونه دي، د دې قیمتونه به هم ګورو څومره قیمتونه دي، څنګه خرڅېږي نه خرڅېږي په دې اختر کې. دا د چا دي؟ دا یې ما دي. ښه ته دې خوا لږ راشه، دې خوا لږ راشه کاکا، ستړی مه شې. خیر خیر جوړ بخیر. خیرات ته کرای ده ښه جوړه خیرات ته کرای. دا ماسک دې لږ لرې کړه. کاکا که دا راته وایي چې پسونه دې راوستي دي، همدغه دي ټول که نه نور دې راوستي؟ نن دا دي ټول. همدا دې ټول راوستي. کوم دانه خرڅ شوی؟ یاره یو 2 دانې خو خرڅ. 2 دانې څو پورې دې خرڅ؟ 15,000 یو دانه خرڅ کړې، تقریبا 1,000 روپو سودا تر اوسه کړې ده. او له کوم ځای راغلی؟ د شیوکۍ نه. شیوکۍ نه ډېر لرې ځای نه هم راغلی لکه چې. او څنګه قیمتونه څنګه دي؟ یو دانه په څو دی؟ قیمتونه تاوان کوي انجینر صاحب. ولې؟ دا خرچې پې کړي دي 11,000 او 14,000 موږ ته رسېدي. ها او اختر ډب روان ده بس. که نه اختر د ورځې هم کمې پاتې دي؟ 2 پاتې دي. 2 پاتې دي. تقریبا د شنبې په ورځ فکر کوم اختر دی او دوی تر اوسه 2 مالونه خرڅ کړي. خدای مهربان دی خرڅېږي. د دې پسه قیمت دې څو دی؟ د کم پسه وایي دې ته؟ دې ته کونګراټی.
ګمراته اوسي او دې ته افغانۍ وایي دا کندوستان دا افغانۍ مطلب دواړه په افغانستان کې روزل کېږي افغانستان کې روزل کېږي او دا د هغه د ترکستان دی دواړو قیمتونو کې فرق شته دی په څو دی او دی په څو دی دا په 15,000 دا په 16,000 15,000 او 15,000 مطلب 2,000-3,000 روپو پورې فرق راځي پکې په منځ کې اخیستونکي سره وشته که نه چې د څوک تا نه پسې اخلي نه که نه اوس نشته دی بیخي خاموشي ده یو ورور واخیسته راسره څنګ کې ولاړ دی او له ده نه به پوښتنې کوو چې څو روپۍ باندې دغه مال واخیسته او څنګه ځان ته دی که نه څوک ملګرو سره شته دی ستړی مه شي ماشه ورخې جوړې ډېره مننه که دا راته ووایي چې خوسکی دی که غوا ده دا دا خو څښاکی دی وروره څښاکی دی په څو دې واخیسته دا خو مې واخیستو 40,000 40,000 روپۍ او یوازې ځان ته قرباني ولي که نه د کورنۍ غړو ته یا نور څوک دوستان درسره بس موږ دوستان یو 15 کسه په دې کې ګاډ یو او په 40,000 مو واخیستو الله دې قبول کړي امین امین الله دې قبول کړي او تقریبا یو نفر باندې څومره مصرف راغی یو نفر باندې راغلو 8,000 افغانۍ که دا راته ووایې د اختر په شپه ورځ کې د قربانۍ شپې ورځ بیا لوی اختر دی کوم څه به ډېر خوښېږي ونه خو اولین خو هر شي نه دا قرباني چې کول کې اخترونه دوار شي قرباني یې وار شي نو مونږ وایو چې بس دا دې مونږ نه الله قبوله کړي مسلمانان دغې قربانۍ ته ډېر خوشحالېږي د قربانۍ وخت کې ډېرې جالبې خاطرې تېرې شوي اخترونه ډېر تېر شوي دي او ماشاءالله نو ضرور قربانۍ نه به دې کړي کومه جالبه خاطرې درته یاد دی چې قربانۍ کې در باندې تېره شوي خو جالبې خاطرې خو دا دي چې په وړکتوب کې به مونږ وو چې کله هم به دغه بروک غوښه ویشوله نو مونږ به دا ورته بیړه وه چې دا یعنې مونږ ته ټوله روکړې وه پیدو به نه نه ستا خوا دی خوښېدل ستا مو ډېر علاقه ده دا خاطرې دي وروره نو موږ سپارښت وکړو هغه ملګري چې د سره شریک دي او د سټار شاین نه موږ ګوري کوشش وکړئ چې دې ملګري ته ډېر ورکوي چې ډېره خوښېږي او وروستیو کې زموږ ټولو هېوادوالو ته په بهر کې مسافرین شته دي اختر مبارکین څه میسج لري زه خو ټول افغانانو ورونو ته که دلته دي که مسافر دي ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم الله دې وکړي چې دا اختر د خوښیو ډاک وګرځي تاسې نه مننه کوو چې په دې ګردو کې موږ سره په دې هغه کې شرکت وکړو منډۍ کې ډېره مننه کور ودان ملګري نو څښاکی واخیسته او خدای وکړي چې په ښه شکل سره قرباني وشي او دغه شپې ورځې ټول نه پوښتنې کوم لږ صبر شئ خدای وکړي چې قرباني په خوښۍ سره تېره شي او د اختر شپې ورځ به په خوشحالۍ سره تېره شي نور ملګري هم شته دی او منډۍ کې مصروفه دي خلک لګیا دي څوک مال اخلي څوک خرڅوي او نور مصروفیتونه او ملګري هم روان دي ټول له تاسو سره شریکوو تر پایه له موږ سره اوسئ ډېر جالبه څه مې واورېدل او خندا هم راله کاکا راته ویلي وې چې 80 کیلو بزه یا اوزګړی راته یو چا ویلې همداسې ده همداسې ده 80 کیلو هم تر اوسه پورې نه ده اورېدلی نو دا که اوس یې هغه چېرته یې لوستی وو بیل ګیټس ته چې هغې کتاب کې باید نه وشته چې 80 کیلو اوزه تر اوسه پورې هم نه ده که نه دا وایي چې نړیوال ریکارډونو کتاب کې باید دا خبره ثبت شي چې افغانستان مالداري دومره پرمختللې ده چې یوه اوزه یا اوزګړی د 80 کیلو ته رسي کیلو قیمت یې درته څه ویلی قیمت خو دوی 1400 نیولې تر 9000 پورې مختلف قیمتونه یې دي خو دغه یو شی په واقعیت چې د لوی دغه ځای متر په 1000 افغانۍ باندې دوی ته ورکول شوی ده دې نرخ ته چې وګورئ شاید ګلبار سنټر نه لږ زره به کم اوسي چې د یوې ورځې په خاطر باندې متر په 1000 افغانۍ دا اخیستل کېږي دغه حکومت او هغه باید دې کې لږ توجه کاکانو قیمتونه یو څه لوړ لیدلي دي او حیرانه دی او داسې جالبه خبرې هم کوي چې مثلا مطلب ما تر اوسه نه په نړیوالو کتابونو کې لیدلي نه کله اورېدلي دي خدای زه پوښتنه کومه تر اوسه دې په خپل ژوند کې چې دومره ژوند دې تجربه کړی دی تر څومره پورې لوړ مال دې کتلی دی وړوکی مال که لوی وړو مالونو کې هم او غټو کې هم وړو مالونو کې پسونه دي صحیح ده مثلا چې هغه شي 50 کیلو پورې 55 هم راځي کې اما وزې چې دوی دا رقم وایي هغه لوی وزه وي دوی چې دا اوس شاید چې هغه بیخي چې هغه اوس 10 کیلو شي قیمتونه یې څومره دي اورېدلي دي قیمتونه خو اوس دوی مثلا تر 9000 پورې ویلي دي په روس کال دغه وزې چې ولې همدغه چې کوم اوس په 9000 دي بیا د 14,000 پورې ولې سکل هغه په 9000 خیر سبا بل ورځ لا ستا خبرې ورته څه دي مشوره دي ورته څه د مال خرڅونکو ته اخیستونکو ته مال خرڅونکي خو دوی خپل دلایل لري ځان ته مثلا چې موږ ساتلي دي او دومره هغه پر زامات خواري مثل او دغه موږ د ټول عمر یا د ټول کال خواري هم دغه شی ده
اما دغه یو موضوع ده چې د نرخونو په حساب باندې کې اوس دغه تاجرین یې نیولې ده چې ټول کې داخله چې دلته داخليږي فکر کوم 50 روپۍ مال پې اخلي او شپه هغه راځي په دې باندې خامخا مصارف زیات راځي په نرخونو باندې دا تاثیر کوي. واسطه چې د قرباني مسله ده خیر د خلکو غریبي ده ما خپل یو نظر ده چې یو همیشه دغه سبزي فروش سره یو دغه کوم خلک چې دغه 2 ورځې 3 ورځې کې ډیر جنجال باس نه کوي د سبزي فروش باندې 10 روپۍ کې څومره ظلم وروسته کې درنه د قرباني کوونکو ته یو میسج او څوک چې قرباني کوي هغه ته میسج او پیغام سره هغه چې قرباني نه کړی باید سره کوم سیستم ور سره وشي ولا موږ معتبر شریعت د دې په خاطر باندې ارڅ واضح کړی دی چې مثلا د قرباني غوښه هغه درې سی کېږي یو خپل د یو د خپلوانو دی او د فقراو په خاطر باندې دغه مد نظر ونیول شي ان شاء الله تر دغه قانون بل ځینې ملګري د سشتري چې اخترون کې غوښه ساتي نو د کاکا د خبرو سره سم قرباني غوښه باید ونه ساتل شي یو څه اندازه خپل ځان ته یو څه خپل خپلوانو ته او یو څه هم غریبانو او مسکینانو ته باید تقسیم شي. نور ملګري هم شته ریټونه او د کاکا جالب خبرو هم واورېدي قیمتونه او مالونه رقم راغلي دي نو اوس ګورو چې نور څنګه قیمتونه سره مخ کېږي او کوم مالونه سره مخ کېږي زموږ سره اوسئ. ارزان قیمت منډي کې مو یو داسې ملګری درته پیدا کړی دی چې د مالونو د بیو قیمتونو سره څنګ کې راته یو بل څه وایي یو ډېر خوندور دا چې دی څه وایي دا به تاسو خپله واورئ خپله به وګورئ چې څه وایي ډېر به مو وخندئ ځکه چې ماتې مخکې یو څه واورېدل او ډېر زیات یې وخندولم. ستړی مه شئ. خیر اوسې ورور مننه. لومړی خو د راته نوم واخله. نوم مې دلاغا. دلاغا تخلص لري؟ دلاغا لایق صاحب. لایق صاحب ما درنه څه واورېدل او ډېر زیات خوندور و زموږ لیدونکو ته بیا هم وایي چې هغوی هم ترې خوند والي او ستا دغه استعداد نه خبر شي څه به راته وایې؟ غزلونه به درته وایم. غزلونه به راته وایې. غزل راته وایي نن در باندې په منډۍ کې غزل اورم ښه تاسې به نورو ډېرو ځایونو کې غزل اورېدلي خو نن در باندې د غواګانو او د مال په منډۍ کې غزل اورم او دی به انتخاب به درته ورکوو چې دی څه لیکلي دي څه ورسره دي. مهرباني. اول خو د غزل نه مخکې به یو څو طنزیه شعرونه وایم. ولې نه؟ وای مات مې کړه په مینه کې په سر باندې بادرنګ جلای مات مې کړه په مینه کې په سر باندې بادرنګ جلای او راکه راته ټنګ جلای راکه راته ټنګ جلای زه خو ستا په مینه کې جانانه خو سکه یم اسی په نوم باندې سړی یم وایه ماته وایه ما کې نشته د اسننګ جلای او راکه راته ټنګ جلای. ډېر ښه غزل به یو بل طنزیه شعر ورته ووایم وایي د پیاز ورو شلغم او زما در سره غمه د پیاز ورو شلغم او زما در سره غمه د غوښې وسه نشته زه دې اخلمه بې غمه د پیاز ورو شلغمه پیاز ورو شلغمه پالکو ګندنونه مریض یې کړم کلمونه پالکو ګندنونه مریض یې کړم کلمونه چې راوړم د پټونه معلومه یا معموله ستا قسمت ته داسې کمه د پیاز ورو شلغمه او لوبیا زموږ خوښېږي په لږ کور نه پخېږي زموږ ته نه رسېږي لوبیا زموږ خوښېږي په لږ کور نه پخېږي زموږ ته نه رسېږي د ګازو وسه نشته لرګو ته یم په تمه او د پیاز ورو شلغمه او کارزان شي کچالو ور مرسته دی دارو کارزان شي کچالو هر مرسته دی دارو نه کارزان شي کچالو ور مرسته دی دارو اوبو کې پاخه کې بیا خوري په بل رقم او د پیاز ورو شلغمه د پیاز ورو شلغمه کراته وایي په خپل شعر کې د خوراکونو یاد کړل کوم خوراک دې ډېر خوښېږي؟ والا بې کبره یم انډي والا هر خوراک لوبیا څنګه دي؟ بیخي مې خوښېږي بیخي مې خوښېږي سر پې ماتې ښه صحیح. اوس نو اختر رانږدې دی او د اختر سره څنګ کې غوښې ډېرې زیاتې نو تقریبا د شلغمه به فکر کوم لږ بېغمه شي څو ورځې به د هغه سیستم لږ ښه خان او غریب په دغه اختر کې له خیره ډېره زیاته مننه چې موږ ته څو خواږه الفاظ او څو خواږه شعرونه ویل هم په طنزي شکل سره ټول یې ودان ورمنه ډېره زیاته مننه ملګرو وام اورېدل ملګري سره ډېر څه نور هم شته دي خو دا چې وخت موږ سره دومره نشته دی ورځو به نورو ملګرو سره به هم خبرې کوو. ډېر ښایسته پسونه ولاړ دي او د نکریزو ټاپې پې هم وهلي دي ښه داسې شوقي ساتلي دي او ما ته خو یې ډېر زیات خوند راکړه
دا چې اوس لګین پیسې وې کنه او دا میزان سره وړې وې او دانه او د اختر کې مې ځخه خسته چکري ځای کې شین ځای کې قرباني کړې وې په سخت مزه به کړې وې ملګری مړه سره وې داسې څه مو تقسیم کړې وې په اړمنو خلکو باندې څه مخبل خړلې وې ډېر بخیر خو خیر ان شاء الله ګور به الله مهربان دی ملګری سره ولاړ د پسونه سره ډېر تیز را روانو ما تور چې څو خبري ورسره وکړي چې دی سوي ستړی مشي. السلام علیکم ورور خیر جوړې په خیر ډېر مننه. تاسو نوم؟ عبدالستار د نوم مې. عبدالستار خان پسونه در روان کړي درې دانې څومره وخت راځي ساتلی؟ یاره دا خو مې نه د ساتلې تر زوخیا چې دروغ پکې نه هغه دا مې واخیستو دلته منډۍ کې بیرته اوس خرڅې؟ او بیرته خرڅوم یو څو روپۍ پکې ګټه ځان ته تجارت دی تجارت کې کومه داسې ډېره تیزه تجربه ده چې کولی شي پس په واخلې 10 منټه 15 منټه باندې خرڅ ان شاء الله تجربه دی لرله ځکه چې زه خپله قصاب یم او دا مالونه مې واخیستو په 13 زره او په 14 زره رانه وخت ور مې نه کړو خو نو شوقي پسونه دی او تر 15 پورې ان شاء الله خرڅېږي 15 پورې پلان لري او ان شاء الله 14 ته اوس ویلی شي بزنس او تجارت چې په یو منډۍ کې مال اخلي هم او خرڅې هم مګر داسې خلک هم شته دي چې له میاشتو له کلونو راهیسې ساتلي خو د خرڅولو په طریقه او طرز نه پوهېږي نو د کاروبار سره سره او د ژوند سره سره تجربه ډېره زیاته مهمه ده چې ته په یو کار کې مهارت ولري همداسې وایي او همدغسې دی ورور همدغسې اوس یې 14 زره 14 زره اخیستې او 15 زره پورې خرڅې څه فکر کوې څومره وخت کې به خرڅ ان شاء الله که نن خرڅ نه شو خو تر مازدیګره پورې خرڅېږي ان شاء الله که خرڅ نه شو سبا خو شته اختر د دې تیاریانو سره چې ته کاروبار کې خپله د قربانۍ د تیاری نیولې هو ان شاء الله ملګري مې ډېر دي زنګونه مې راته وهلي دي چې پشتارونه اول ماته به وکړي ان شاء الله ډېر ملګري دي هغه حلالۍ به ان شاء الله کوو او خپله د قربانۍ څه اخیست وړوکی مال لږ غټ نه پسه پلار مې پسه اخیستی دی او خپله د کوم مال غوښه خوښیه چې اختر کې وخوري؟ زه د خپله پسه غوښه او غټ مال دې نه خوښ؟ نه ان شاء الله غټ مال یې څه دا ګرمه ده ښه ده او غریبانو ته خو به غوښه ورکړې او ولې نه ورکوو دا خو زموږ باندې حق ده بس خدای دې وکړي چې ټول غریبانو باندې مو غوښه تقسیم کړي په خپلوانو هم او خپل هم وخورئ او اختر باندې په خوښۍ تېر شي. خارجي مسافرینو ته کوم چې له هېواده بهر مسافر دي په هېواد کې داخل کې کوم لیدونکي لرو کوم خواږه دوستانو هېوادوال لرو د اختر مبارکۍ نو څه میسج ورته لري؟ ان شاء الله هغه ټولې ملګري ته مسافرینو ته د اختري مبارکي وایم ورته او هغې نه دا هیله مې ده چې دلته غریبان ډېر دي مسکینان ډېر دي ورسره لاس ونیسي لږ ورسره کومک وکړي ورسره ملګري ته خپل وطندار ته او ډېر دلته غریبان دي بیچارهګان ډېر دي ډېره مننه کور ودان خیر اوسې مننه بس خدای وکړي ستا پسونه خرڅ شي او ګټه پکې وکړي. درنو لیدونکو راغلي وو د ارزان قیمت منډۍ ته کوم کې چې د لوی اختر لپاره مالونه اخیستل کېدل او خرڅول کېدل ټول مو ولیدل جالبې خاطرې مو پکې هم ولیدلې شعر و شاعري مو هم واورېدله که غواړئ چې دغسې خوندور او ښایسته پروګرامونه نور هم تعقیب کوي له نورو خوندورو پروګرامونو هم خبر شئ هم وګورئ نو زموږ سټار شاین یوټیوب چینل فیسبوک پاڼه ټیک ټاک او انسټاګرام اکاونټونه درسره فالو سبسکرایب کړئ انشاءالله چې له ډېرو نوښتونو به مو خبر کوو او له ډېرو خوندورو پروګرامونو سره به ستاسې ملتیا او ملګرتیا کوو تر بیا چې په یو بل نوي پروګرام کې زه صرف فهیم د خپلو ګرانو همکارانو ریحان یارانوال او محمد حسن محمدي همدا ډول د رفیع الله صافي سره حاضرېږو په پاک او متعال رب وسپارم ښې چارې.